که مو ځنګل کې دا زمری ولیده مه ډارېږئ، که چیرته وتښتېدئ در باندې حمله کوي، که ارامه پاتې شوئ هیڅ درته نه وایي. که مو دا وزه ولیده مه ویرېږئ، ښکاري خطرناکه خو په اصل کې واښه خوري او معمولا لار ځکه بندوي چې انسانانو نه رشوت غواړي، مطلب چپس هر څه چې یې ورې کوي لاره پرېږدي. که مو ولیده چې دا غوا درپسې منډې وهي، ځنګلي غوا ده، تښته، که یې ګیر کړې خیر دې نشته. که مو چیرته دا حیوان ولیده آرامه اوسئ، دا د ډیریو مطلبي ملګرو نه ښه ملګرتیا کوي او که بلد شو بیا دې شا نه پرېږدي. د دې یو نه ویره مه کوه، دا فقط ډارول کوي، سم لکه د پاکستان خواجوار. مونږ مختلف ډول حیوانات لرو، مهمه دا ده چې د کوم حیوان سره څنګه چلند وکئ ترڅو په ځنګل کې ژوندي پاتې شئ. کله مو د کوم حیوان په واسطه ډبول خوړلي؟ که مو خوړلي حتما یې راته ووایاست.